जैसा कि आप सब जानते हैं मैं आपके बुरे ही नशे अच्छा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे भी रिसेंटली ये 2 दिन पहले वीडियोस अपलोड हुई हैं। خبرك جماعة دارت وجهي فيديو دس شي وارد شوي ده ډېر ظلم شوی دی حکامه تاسو ته معلومه چې نن سبا په سوشل میډیا باندې کله یو جینۍ وارلي کله بله جینۍ وارلي دا په څه وجه وارد کېږي دوی سره چې جیب خالي شي بړوه خالي شي پرس خالي شي نو بیا د دوی کونه کې چینجې راشي هغه وایډیو وایرل کېږي او هغې سره سره د دوی جیب ته خرچه راشي خیناشي خو زه تاته یو خبره کوم چې ته د ویډیو وایرل شوي ده دا په کوم ځای کې وایرل شوي وه इसने मुझे बुलाया रेस्टोरेंट पे खाना खिलाने के लिए। تاسو جنکو کې هم دا کمې دی چې کله تاسو ریسټورانټ ته لاړ شئ اول ته د چرګ د غړ غړ پتونان وینئ نو بیا تاسو ورته خپل ښکاره کوئ ورته او بیا دا چغې وښئ په سوشل میډیا باندې چې مال انصاف پکار دی زما سره دی هلک په ریسټورانټ کې دا چلونه کړي دي هغه چلونه کړي دي خامخا به در سره کوي چې تاسو د روټۍ دپاره هر څه کوئ शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। بس دا خبرې پرېږده په خدا راته ووایه چې په ریسټورانټ کې سره چا چا غړتا غړتوبه کړې وه मलिक इलियास शेखपुर और मियां हमजा इसहाक। जी मैं हूँ नशे और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा थाना सदर के बाहर। जी मैं हुलाटीन और आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और आपकी नई वीडियो देखने का बहुत इंतजार है। मैं इसके पास गई हूँ इसने गन पॉइंट पे वहाँ पे रूम में ले जाकर मुझसे वीडियोस बनवाई है गन पॉइंट। خیناشي خو زما خبره په کوله غوږونو واوره هغه خلک ریسټورانټ ته نه ځي کوم خلک چې صفای او تو 2 نمبر او 2 نمبر خامخا ریسټورانټ ته ځي او 2 نمبر نه لاندې همي अरे कहना क्या चाहते हो? یار د نن ورځې دومره ویډیو کافي وه که ویډیو مو چېرته خوښه شوي ویډیو در سره لایک کوئ او زموږ یوټیوب چینل لاټین مم آفیشل دا در سره سبسکرایب کوئ مهرباني